د نړۍ د ټولو ژوو له منځه ولې الله تعالی د اوښ خلقت ته اشاره کړې ده؟ اوښ نه یوازې په خپل ظاهري جوړښت کې ځانګړی دی، بلکې په ځناورو کې د زغم، طاقت او حوصلې یو بېسیاله مثال دی. اوښ کولی شي په 10 دقیقو کې تر 100 لیتره اوبه وڅښي، مګر نور ژوي د دې کار څخه عاجز دي. اوښ 2 اونۍ پرته له اوبو ژوند کولی شي. اوښ ته د دښتې د سختې تودوخې او د ژمي د یخنۍ سره مقابله اسانه کار دی. د بدن ډبل پوټکی یې د لمر، تودوخې او د یخې هوا پر وړاندې مقاومت کولی شي. د اوښ پزه داسې جوړه شوې ده چې د شګو له ډکو طوفانونو څخه ساه اخیستل ورته اسانه کار دی. اوښان اوږده باڼه لري ترڅو د سترګو دننه د شګو یا دوړو د ننوتو مخنیوی وکړي. که بیا هم یو شی سترګې ته ننوځي، نو اوښ د سترګې د پاسه یوه نرۍ او شفافه پلک لري چې د موټر د شیشه پاک په څیر له یوې خوا نه بلې خوا ته خوځېږي او سترګه ورته پاکوي. په تیزو شګلنو بادونو کې اوښ دا پلک بندوي او بیا هم کولی شي بې له مشکله خپله لاره وویني. د اوښانو خپې پراخه او سطحه لرونکي دي. دا ځانګړی جوړښت دوی سره مرسته کوي ترڅو د دښتو په نرمو شګو کې ډوب نشي او اسانه حرکت وکړي. څه فکر کوئ، آیا اوښ تصادفاً د دومره عجیبه جوړښتونو سره پیدا شوی؟ دا د الله جل جلاله د خلاقیت یوه حیرانونکې ننداره ده. دا خلک یې نه مني، نو آیا دوی اوښانو ته نه ګوري چې څنګه جوړ شوي دي؟